د لغمان پخواني والي د 10 میاشتو ماموریت وروسته د دې ولایت له ولسونو سره مخاخه وکړه. په همدې موخه نن چهارشنبه د غبرګولي په 26مه نیټه ستره ولسي غونډه ترسره شوه چې پر مهال د لغمان پخواني والي رحمت الله یارمل سربیره د ولایت مرستیالانو، د ولایتي شورا مرستیال او غړي، قومي مشرانو، ځوانانو، مدني ټولنو استازو، خبریالانو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. لومړی مرستیال والي پوهنوال ډاکټر خواجه محمد اسامي میلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ له دوی مننه وکړه چې د لغمان د پخواني والي د مخخي په مراسمو کې ګډون وکړ. هغه وویل تغییر او تبدیل په اداره کې یو مهم اصل دی او د همدې اصل له مخې د لغمان پخواني والي په ځای د ولایت لپاره نوی والي ټاکل شوی چې ډیر ژر به خپل ماموریت په رسمي ډول پیل کړي. موږ د والي صاحب دغه څه کم یو کال ماموریت څخه مننه کوو. د په بیړانه باندې په جرأت باندې لغمان کې کار وکړ. دغه 4 میاشتې زه هم د اتلولۍ او باتورۍ شاهدي د ټولو نه لویه خبره دا شوه چې لله الحمد لغمان د ده په وخت کې له غټ بحران څخه راووتو او موږ او تاسې دغلته په امن و امان کې ناست او خپله غونډه هم نیولې. زما هیله د ټولو لغمانیانو څخه دغه دی چې والي صاحب په خپلو دعاګانو کې او د والي صاحب سره خپله انډیوالي وساتئ. نوموړي وویل رحمت الله یارمل په لغمان کې 10 میاشتې په میړانه ماموریت وکړ او ټول ولسونه به یې کړي خدمتونه یادوي. ورپسې د ولایتي شورا په استازوالۍ د دې شورا غړي ګلزار سنګروال په ولسي جرګه کې د لغمان د خلکو پخواني استازي حاجي نقیب الله محبت، په ختیځ کې د جمعیت علما رئیس مولوي فرمان الله نیازي، قومي مشر حاجي شامت خان، حاجي ضابط محمد اشرف، حنیف الله پشهی، حاجي الف خان، ملک حضرت بمبارد، مولوي عبید الله لکوزي، د ولایت مرستیال برېښنا صافي، د لغمان پخواني والي په فعالیتونو، خدمتونو او لاسته راوړنو هر اړخیزې خبرې وکړې. لکه څنګه چې د لغمان ولسونه په دغه تغییر باندې خفه دي، زه هم من حیث د محلي ادارې د 2م کس یا 3م کس زه هم خفه یم. ولې د والي صاحب ټول مبارزه او اصلاحات د منابعو د امتیازاتو او ټول هغه څه چې د ولسونو مشترک حق دی د هغې د عادلانه ویش په اساس والي صاحب کوشش کوله د لغمان په سطحه ټول هغه امکانات، هغه سهولتونه، هغه امتیازات او څه چې د ولس دي هغه باید عادلانه وویشل شي د ولس ترمنځ. زه د لغمان د ولسونو په نمایندګۍ د ښاغلي رحمت الله یارمل د خدمت د هغه د هڅو د هغه د لغمان دپاره د فدایي او د قربانۍ قدردانۍ کوم او مننه ترې کوم. ژوندی دې اوسیږي، خیر دې اوسیږي. ښاغلي رحمت الله یارمل په دې کم وخت ماموریت کې د لغمان د خلکو زړونه لاسته راوړل، د لغمان د خلکو زړونه یې خریداري کړل، د لغمان خلک د احسان او د شرافت قرضداري کړل، په لغمان کې اصلاحات راوستل، د لغمان د قومونو، د لغمان د ولسونو، د لغمان د مشرانو منظم کولو او منسجم کولو کې یو مهم رول ولوباوه. من او تاسې شاهد یو. په پارلمان کې زموږ او ستاسو وکیلان چې یو د بل نه مخه په یو میز په یو میکروفون ته راغونډ شول، د لغمان د حیثیت نه، د لغمان د ولایتي ادارې د حیثیت نه دفاع وکوله او د ښاغلي رحمت الله یارمل هڅې او د هغه اراده، پاکه اراده یې وستایله. دوی د لغمان پخواني والي رحمت الله یارمل زړور، په هیواد او خاوره مین شخص یاد کړ او د ترسره کړو خدمتونو ستاینه وکړه. د لغمان علما چې زه تقریبا 100 مجالسو کې حاضر شویم، نو تا د لغمان علماو ته ډېر لوی احترام ساتلی، که د لغمان جهادي مشرانو ته ورته احترام ساتلی، که د لغمان ځوانانو ته ورته احترام ساتلی، که د لغمان ټول ملکي مامورینو ته ورته احترام ساتلی. زه د هغه د اختر د ورځې شاهد یم، زه د اختر د ورځې شاهد یم چې په هغې ورځ کې امنیتي خطرات ډېر زیات موجود وو.
و جناب والي صاحب ته هر ډاکسن ته هر موټر ته ورغلی هر ډریور او هر عسکر د غېږ کې ونیو هغه ته د اختر مبارکي ورکړه نو دا خلک له ذهنه نشي ویستلی دا خلک محاسبه کوي او د محاسبې له مخې نه دلته تا په رابطه باندې اظهارات کړي زه د دې خلکو نه مننه کوم چې څه حس کوي او درک کوي او په همدغه شکل کې هغوی بیا قضاوت یې باندې کوي او په مجالس کې اظهارات کوي د دې په رابطه لغمان ته البته د موقت ادارې په دوران کې 9 والي صاحبان راغلي دي چې د کې 2 کسه لغماني وو او نور د نور ولایتونو څخه وو هر ولایت د هر والي صاحب د خپل ښه او بد ریکارډ لغمان کې پرېښی ده او هغه لغمانۍ سره ثبت ده او په تاریخ کې لیکل شوی ده البته موږ والي صاحب ته مبارکي وایو والي صاحب لغمان نه به د میړانې او د غیرت او د همت نوم ځان سره وړي او ورته مبارکباد وایم د قوم لپاره د دې وطن لپاره د دې عزم لپاره یو ډېر افتخار د ګټلی ده که آینده کې د کورنۍ ادرس ته هر څوک رسي لغمانۍ به د سپي خدمت هم کوي ځکه که والي صاحب د غلو سره د جوال خوله نیولې وای د جوال خوله مشکل نه و څه ستونزه وه نور هم نیولې وه ښه وخت یې تېر کړ هېڅ مشکل نه و اوس خو مرکزي حکومت د ولس ته خو مراجعه نه کوي د ولس غږ اوري ونه چارواکي فقط د ناچلو لغمانیو چې دلته یو څوک نه لري د هغې خبرې اوري که د ولس خبرې اورېدلی نن به د والي صاحب ولې تبدیلېدلی په چی شي د خلکو خوا کې د مجاهد زوی وې رنګ یې د ډېر ښه نور ده د سنت طریقه برابر یې چاټه د مخامخ وه د لیکو په سر کې ولاړ وې په دغې خلکو خوښ وې بل هغه خلک چې دا 7 کاله یې غصب کړی و 7 کاله د لغمانیانو د شهیدانو او د یتیمانو په وینو باندې لوبې کړې وې هغه یې په ګونډو کړه الله دې ډېر ښه سره وکړي او د مور شودې ده سا کنداریا د مور شودې ده سا که ماموریت درکوي همدا دې بس که نه درکوي همدا دې بس نوموړو وویل رحمت الله یارمل د 10 میاشتو ماموریت په جریان کې د انکشاف ښې حکومتوالي فساد سره د مبارزې سربیره په ځینو نورو برخو کې د پام وړ کارونه ترسره کړل دوی په ملکي او نظامي برخه کې د لغمان د پخواني والي رحمت الله یارمل د رامنځته کړیو تغییراتو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې نور به په دې ولایت کې هیڅ چاته د دې اجازه ورنکړي چې د خلکو حقوق وخوري هر انسان 2 اړخ یو هغه اړخ چې د هغې سره مفسد خلک ملګرتیا لري او بل اړخ یې دا ده چې د هغې سره نیک او صالح خلک ملګرتیا لري لغمانیانو ته جناب والي صاحب ثابته کړه چې د ده ملګرتیا د هغه مفسدو عناصرو سره نه و بلکې د هغه خلکو سره و چې په لغمان کې صلح غواړي په لغمان کې امنیت غواړي او په لغمان کې د خلکو سوکالي غواړي لغمان د ګنده پاک له اداري ګنده هغه ګند چې موږ کلونه په مقابل کې مبارزه وکړو مضمون ګند چا نه اورېده اما دا ثابته کړه چاول یو والي کولی شي چې اصلاحات راوړي او دوهم د ځوانانو باور د حکومت کې جوړ کړو چې ځوانان کولی شي چې د اصلاحاتو تر ټولو ستر سبب شي نن که ریاست جمهوریت هر تصمیم د ځوانانو په ارتباط نیسي نو هغې په وړتیا باندې بې باوره کېږي نه جناب والي صاحب ستا ښې کړنې ښه کردار به د کوم طرف نه یاد کړم د ماموریت په دغه سره د جرات په لحاظ سره د دیندارۍ په لحاظ سره د ولسونو علماو سپین ږیرو ځوانانو سره د مشورو په لحاظ سره خو دا به وایو هر چېرته چې کامیاب اوسې سرلوړه اوسې لغمان کې یو ښه تاریخ پرېښود لغمان کې یو ښه مېړانه وکړله د لغمانیانو د علماو د لغمانیانو سپین ږیرو د لغمانیانو ځوانانو د ټولو په لونو کې ځای لري په والي صاحب افتخار کوم د ده په ماموریت د ده په شجاعت د ده په مېړانه د ده په اسلامیت او د ده په ټولو اموراتو کې په اخلاق چې ټول لغمانیانو سره مینه محبت درلودله سپین ږیري ته کاکا ویلي او کشر ته ورور ویلي
او عالم ته یې استاد ویلي موږ په ده باندې ویاړو په ده باندې افتخار کوو او د افتخار وړ ده انشاءالله ټول افغانستان ته نه چې لغمان سره او افغانستان ته به د موږ سترګې جګي چې موږ داسې یو قهرمان سره ملګرتیا وروري کړې او کار هم کړی ده. په ورته مهال د لغمان پخواني والي رحمت الله یارمل د لغمان د ټولو ولسونو څخه مننه وکړه چې د 10 میاشتو ماموریت په جریان کې یې ډیره مینه ورکړه. هغه وویل تغییر او تبدیل د ادارې مهم اصل دی او زه د اصل ته ژمن یم او نن په لغمان ولایت کې خپل ماموریت ته پای ورکوم. په عین ډول کله چې د لومړۍ ورځ پر سټیج ودرېدم او دا ویاړلو مشرانو همداسې یو لنګوټه پر سر کړله او ستاسې د خادم په توګه ستاسو د یو خدمتګار په توګه زما مسؤلیت شروع شو. پر هماغه سټیج ما دا احساس کوي چې ورځ زه له دې ولایت څخه ځم. دوې لارې مې درلودې. یو دا و چې ښه امکانات مې پیدا کړي وای پیسې مې پیدا کړي وای ځوان وم یو آینده کې مې پکارېدلې خو بدیل یې دا و چې یا د شپې پر دیواله اوښتی وای یا د دغومره مینې څخه محروم وای او یوه دا لاره وه چې ستاسو لاره انتخاب ستاسو منځ ته راسم ستاسو باور واخلم د خپلو خویندو باور واخلم د خپلو کاکاګانو مشرانو او د خپلو عالمانو باور واخلم او د هغو نتیجه به یې څو داسې ویاړلې شېبې دي لکه دا نن چې زه ورسره مخ یم. نوموړي وویل په لغمان کې یې 10 میاشتې ماموریت وکړ او په دې موده کې یې د ټولو ولسونو ستونزو ته په وخت رسیدګي کړې. ښاغلی یارمل وایي هر وخت چمتو دی چې د لغمان فرد ته د خپل 10 میاشتني ماموریت په اړه حساب ورکړي. چوکۍ ساتل ما نه دي غوښتي. ځینو دوستانو په خبرو کې ویل چې د مرکزي حکومت څخه غواړو چې والي صاحب ته وظیفه ورکړي دا وکړي. یو څوک چې برحال پر وظیفه یې پروا نه لري نو هغه د راتلونکي وظیفې به څه پروا ولري. ما په برحاله وظیفه کې د وظیفې ساتل نه دي انتخاب کړي. ما د خپل ولس ساتل انتخاب کړي وو او الحمدلله هغه مرام ته رسېدلی یم ولس راسره دی. ګزاره تر ټولو اسانه شی دی. د الله زره 12,000 لغمانیان خوشحاله کېدای شوی یا دلته یو وخت یو 2-3 نور ما نشو کولی خوشحاله. په خدای قسم د نیم ساعت کار نه نیم ساعت څه دی وتې کوم کار نه مګر هغه لاره ما نه انتخاب کړې. ما تاسو سره جوړ کړی ستاسو غېږ کې مې ځان اچولی او بدلا یې هم نن وینم. نن دلته موجود یم ناست یم د یو والي په توګه نه د یو افغان په توګه د یو فرد په توګه چې بې له امنیتي مسایلو نور ځان ته هېڅ حق نه ورکوم چې د والي په مسایلو باندې کار ولرم. د لغمان ټول ولس چلنجوم ټول اداره ټول خلک یوه افغانۍ یوه کلداره یو ډالر اثباتوایي چې دا ګز رامیداره. نوموړي زیاته کړه د ماموریت په جریان کې یې د خپل سر په قیمت د لغمان د خاورې ناموس او ولسونو څخه په کلکه ساتنه کړې. هغه وویل لغمان لپاره نوی ټاکل شوی والي ځوان دی او وبه کولی شي چې د ولسونو ستونزو ته په ښه شکل رسیدګي وکړي. نوموړي د لغمان د ولسونو څخه وغوښتل چې په خپلو منځونو کې سره متحد شي او د نوي ټاکل شوي والي سره یو ځای کار وکړي تر څو د ولسونو ستونزو ته په وخت رسیدګي وشي. یارمل د لغمان له ټولو ولسونو وغوښتل چې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړي ځکه چې دوی د دې خاورې اصلي ساتونکي دي. د غونډې په پای کې د لغمان د ولسونو له لوري پخواني والي رحمت الله یارمل ته د اعزاز لونګۍ ور پر سر او چمتو شوې ډالۍ ورکړل شوې.